زمونږ په وطن کې د خواشینۍ په تور سره یو داسې کار روان ده چې دا ډېر غټ ظلم ده. یعنې که چېرته یو ورور جګ سي په یوه ساحه کې یو سړی ووژني او دا وژنه دې باعث ګرځي چې هغه خور په بدو کې ورکول شي. او دا کارونه چې د زیاتره وختونو کې زمونږ پر ولایت کې زمونږ په وطن کې شوي دي. نو یو داسې کار تاسې ته زه قصه وکړم چې یو سړی جګ سو په یو ساحه کې یو نفر یې مړ کړ. نو جرګه ماران راټول سول او دا کار یې وکړه چې د وطن او د دوی د خوشحالۍ باعث وګرځي. نو دوی دوه خویندې واخیستلې د هغو په مقابل کې ورکولې تر څو دوی سره په خلاص شي. ځکه دوی دې ته فکر ونه کړ چې دغه ښځه چې ده دا یو خپل انتخاب لري او دا انتخاب نه ما ورکړی ده تا ورکړی ده اسلام ورکړی ده. نو دا باید چې دا د ورور او د داسې د بل کس لپاره قرباني نشي او دا قرباني کول چې دا یو غټ ظلم ده او ظلم چې دا په یو ساحه باندې د خدای پاک چې دا یو غضب راځي. او باید موږ دې ټکي ته ډېر پام وکړو چې میراث او همچنان دغه قتل و قتال کې خپله خویندې ورکول په بدو باندې دا ډېر غلط کار دی.